کابل ښار ته د طالبانو له ننوتو 4 ورځې تېرېږي، خو تر یوه لوی او ګواښونکي بدلون وروسته د دغه ښار اوسیدونکي اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته د ستنېدو په حال کې دي. کابل ښاریان وایي څو ورځې یې په سختې ویرې او اندېښنې کې تېرې کړي، خو اوس مهال وضعیت بیرته په عادي کېدو دی او دوی هم د خپلو چارو د بیرته پیل په موخه راوتلي دي. فعلا در مرکز بسیار با آرامی امن و امان هستند. مردم دوباره به سر کارهای خود برگشته و خدا را شکر یک جای قرار داریم که فعلا مردم نسبتا امن و امنیت خود را دارند. که څه هم ښار تر ډیره نظامی بڼه خپله کړې او هره خوا په موټرو او موټر سایکلونو کې سپاره د طالبانو وسلوال کسان مانورونه او ګزمې کوي، خو هم خلک یې لا چلند خوښ بریښي او وایي چې دغو کسانو ورته تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیښه کړې. برای ما مردم هیچ اکثر کار ندارن، یک گزمهشان به شبانه میگرده اون به میگه هر مشکلی که داشتن برای ما بگین ما اجراات میکنیم. په ښار کې ډیری هټۍ پرانیستل شوي او په ځینو ځایونو کې پر سړکونو ترافیک پولیس هم لیدل کیږي چې بیرته خپلو دندو ته راګرځېدلي دي. کابل ښاریان دغه راز له ټولو خواوو او چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د هیواد له روان بحرانه وباسي او ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې د بیرته فعالې کړي ترڅو خلکو ته د عامه خدمتونو د رسونې چارې عادي شي. نورونه چې اوس په کورو کې دي هر چیرې دي باید خپلې وظیفو ته راشي او طالبانو باید لبیک ورته ووایي چې بیرته همغه سابقه ادارې ډک شي او خپل حکومت هم خپل اردو او پولیس هم ټول هم باید برحاله شي. په ورته مهال د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له نږدې 20 کلن غیابت وروسته په لومړي ځل د رسنیو په مخ کې راښکاره شو او په خپل لومړني کنفرانس کې وویل چې نور په هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د طالبانو د مشر د تازه فرمان پر اساس ټولو دولتي او غیر دولتي کسانو ته عمومي عفو اعلان شوی او له دې وروسته به د ټولو کسانو امنیت خوندي او ډاډمن وي. نور دلته جګړه د نن نه هیڅ ته پای ته ورسېده. بناء د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ عفو سوی، زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص د دې دپاره وسي موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې سي. نوموړی دغه راز ډاډ ورکوي چې د بشري حقونو په ګډون د بیان ازادۍ او د ښځو حقونو خوندیتوب ته هم ژمن دي، د واک د انحصار غوښتونکي نه دي او اوس مهال له افغان سیاسونو سره په خبرو بوخت دي ترڅو وکولی شي ژر تر ژره په هیواد کې ټول منلی او د افغانانو د خوښې وړ نظام رامنځته کړي. سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو. دا څرګندونې داسې مهال دي چې افغانستان اوس مهال له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې په ټپه درېدلي او د هیواد 3.5 لکه امنیتي ځواک د ناسالمې رهبرۍ له کبله وپاشل شو.